سلامونه ملګرو، خدای وکړو غو جوړ به وي. تاسو ګورئ ویسه خان سکیلز یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته له دغه چینل څخه ښایم چې څنګه کولی شو د فیسبوک پیج ډیلیټ کړو. یو څه ملګرو ویل چې موږ نشو کولی د فیسبوک پیج ډیلیټ کړو، نو څنګه به یې ډیلیټ کوو. راځئ تاسو ته دغه طریقه په دې ویډیو کې ټوله ښایم. تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که چېرته مو همدغه طریقه خوښه شوه در سره لایک یې کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي. راځئ دا ویډیو په طرف. لومړی به تاسو دغه فیسبوک کوم پیج چې وي هغه به راخلاص کړئ. مثلا زه دا پیج ډیلیټ کوم. د هغې وروسته به راشئ دلته دغه پروفایل خواته، نو تاسو به راشئ دغه تھری لاینز په خواته. کله چې دلته ملګرو راغلی لاندې به راشئ دلته دغه سیټینګ اینډ پرایوسي ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه سیټینګ ګورئ، پاس سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړ د هغې وروسته به تاسو لاندې لاړ شئ. لاندې به راځئ، دلته به اکسس ان کنټرول پیدا کړئ. دغه آپشن ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به لږ انتظار وسئ. ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن، یعنې ډي اکټیویټ کوئ او که چېرته یې ډیلیټ کوئ. دلته دوه آپشنونه دي چې پاس یې ډي اکټیویټ پیج، یعنې دغه یوه معلومه مدت دپاره څنګه شي غیر فعاله شي، او ډیلیټ پیج دا بیا د تل دپاره څنګه کېږي ختمیږي. زه ډیلیټ پیج باندې کلیک کوم، کنټینیو باندې به بیا کلیک وکړئ. کله مو چې هلته کلیک وکړ نو لاندې به تاسو یو علت انتخاب کړئ. I spend too much time on Facebook. دغه لومړی ریزن کوم چې ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته وایي پرمننټلی ډیلیټ پیج. دلته به تاسو بیا کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو په دغه ځای کې د خپل اکاونټ د فیسبوک اکاونټ په کوم فیسبوک کې چې وي همغه پاسورډ به ورکړئ. ما دلته دغه پاسورډ ورکړ، اوس په کنټینیو باندې کلیک کوم. دلته اوس وایي ډیلیټ نونز پیج ان انفارمیشن، یعنې دغه پیج او معلومات څنګه کړئ ړنګ یې کړئ. دلته کنټینیو او بیا ډیلیټ پیج باندې کلیک کوم. نو دلته زما پیج د دې سره په اتومات ډول څنګه شو ختم شو. ملګرو دغه د پیج د ډیلیټ کولو طریقه هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د داسې نورو خوندورو طریقو لپاره زموږ سره پاتې شئ. زموږ فیسبوک پیج لایک او همداشان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو مو په رب سپارم. الله به منښې شي. ښه وختونه.